السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه په خیر یې؟ خیر اوسه. دا دې ولې داسې وغورځولئ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلش راوړو ته ګورم. خپل سره دې چات کوه هلکه. روژه ماته 2-3 ساعته پاتې دي. دلته مو روژه ده. زه جنجال مه سره کوي. واخه زوی دغه زه ځای ولې راوړي؟ واخه پلار مې راوړي. جنجال مه سره کوي. روژه مه را خرابوه. بس یې څه زه دغه مه سره کوي. جنجال مه سره. زه دغه سودا دې راوړې ده. دا سودا یوازې پر ما ده. درته ولې نه وایي چې سودا راوړه؟ ګرده ورځ مو روژه وه، هلک مو وچ دی. اوس بیا نوره سودا هم څه درته راوړمه؟ زه دی چې دی کشر دی ناپوه دی. څو در څو به کشر یې. دا مو زه د روژه ماتو د پېشلمي نه بسېږي، لږ دې وم. که بسېږي باسه که کنیا بله خو هغه ته ووایه بله ورځ ماته د سودا ده ویلمه. ولې پر تا د 2 رومیان وغمېدله چې روژه نه څه نیولی پر کور دلته کښېنه چې روژه در باندې غمېدلې 2 رومیان چې در بغل نیولي راوړی او بیا چې پر موږ نارې خوار راکړه. زه تاسو جنجال مه سره کوئ، په روژه کې نه کې وسیله سره کوئ چې روژې مو نیولې تاسې بد اخلاقي سره کوئ، دا مو روژې خرابېږي او دا روژه ټوله دنیا نیولې ده. داسې نه کوئ کله تاسې چې کوئ. او دغه چې تا راوړي چې زوی دا د روژه ماتو د پېشلمي به م نسي بس دا لږ دی. که بسه باسه که که نه بسه به ماړه نه لري. دلته زموږ روژه یې دلته موږ راسو کور ته چوکوړی ځان وساکو سایته کښېنو د دې خوا توس پر موږ باندې د نور شیانو دربونه واچوي. پر روژه یې مه تاوانوه چې روژه دې ده روژه دې ده. زه دغسې جوړ دغسې یمه. دا هم ځوان دی په ده شیان راغواړه، بله ورځ یې په ما مه راغواړه. څنګه یې په ده راغواړه څنګه یې په ما راغواړه خو دغه ستا مسؤلیت دی چې دا کور ته یو شی راوړې. مشر ورور یې د مشر ورور یې ونیولې بیا خبرې م ته کوې. هلک مې وچ دی. واده چې درکړي ولې تا ته درکړي او سودا بیا زه راوړم. روژه نسي نیول اگر سره مه نیسه هلکه. مه کوئ داسې بد اخلاقي مه سره کوئ. ته بیا بلا ګوره خبره به نن صفا کړو. د څه شي خبره صفا کړو؟ نن راسه نن ما ورته حساب وکړو. راسه بلا به هغه جانه موږ به حساب سره وکړو. بس ته بلا مو داسې حوصله ورنه ولاکه لرم. کې دا روژه چې چیرې رسي باره به بیا یا نن به دا فیصله کېږي. ونیسه زموږ بلا ویش سره جلا کړه. جلا یې کړه هغه جانه نه کوم ده سره زه ګډ ویش نه کوم. جلا مو که ویش مې جلا کړه. چې شي ویش در جلا کړم. خپل حق په د اسرای کې حق لرم، په د جایداد کې حق لرم. دا را جلا کړه بلا زه ده سره اسلامي نور ورته ختمه شوله. لیونیانو دا د کریې کور دی، په دې کې بیا ستاسې د چا حق و؟ دا د کریې کور دی، مسلمانانو تاسې د ځانه راوړی. هغه جانو بیا مصطفی صاحب سره خراب او څنګه کار بیا په ژوند که په دې کور کې ما قدم کښېښود چې تر څو پورې دی زه بیا نه راځم. مه کوئ داسې. زه خدای دې خوار نه کړي. خچانه صابره خراب کړل ساره چرګړې راځي چې دا غره ژوند شوړې تکشن او بیا د خبره پر سر یو اسنو تاسې ولې هر یو من یاست داسې مه کوئ چې اکونه چیرې و مسلمان نه ورسره کوم د سره دا دې راولې دې په دې کې بیا زه تا ته حق درکړم د دې راکړم چې نه کېږي کومه کړه جلا دا که د روژه مات رسېږي تاسې بیا په دې کې بیا حق غواړي څوک یې داسې څوک یې داسې